د پاک رسول پورې خندا کوي دین د پاک رسول پورې خندا کوي یو ورځ به د ګور تورې تیارې لځي او پته به یې هلته په میدان لګي دلته که څوک دی له که هغې لځي پته به یې هلته په میدان لګي دلته که څوک دی له که هغې لځي او اوس خو هجړاګان کړي په منبر بیان اوس خو چوکراګان شبې جمعې لځي اوس خو هجړاګان کړي په منبر بیان اوس خو چوکراګان شبې جمعې لځي او دلته بې ازاره سړی نه چلي درمان لالا دلته بې ازاره سړی نه چلي دلته ازاري سړی کعبې لځي مننه ډېره مننه وایي دلته بې ازاره سړی نه چلي دلته ازاري سړی کعبې لځي او حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي ربه دا سړی څنګه سجدې لځي حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي ربه دا سړی څنګه سجدې لځي او تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي مننه تشې خزانې کړي د وطن زما ګوره بیا لندن او امریکې لځي مړي کې سنبالې کې او خښې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي مننه مړي کې سنبالې کې او لړې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي او څوک دلته حرام او حلال پیژني دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي مننه دلته څوک حرام او حلال پیژني دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي او دلته واکداران دي د ابلیس بچي دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي مننه دلته واکداران دي د ابلیس بچي دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي او هسې نه په لاره چېرته مړه نه شي ښکلي پښتانه مې ترکیې لځي هسې نه په لاره چېرته مړه نه شي ښکلي پښتانه مې ترکیې لځي ته چې د چا ورته ودرېدلی نه یې څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي مننه ته چې د چا ورته ودرېدلی نه یې څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي او ولې پښتون ته دهشتګرد وایي کله به مو سوچ دغې کیسې لځي ولې پښتنو ته دهشتګرد وایي کله به مو سوچ دغې کیسې لځي او دا خلک په سترګو ړانده شوي دي نور ته کتی نه شي نو ډیوې لځي دا خلک په سترګو ړانده شوي دي نور ته کتی نه شي نو ډیوې لځي بیا وایي څنګه سمندر کوزه کې بند کما څنګه سمندر به ټول کوزې لځي بیا وایي دلته نن قربان ملنګ راغلی دی ځکه یې دا خلک تماشې لځي زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته